هغه د خنجي عصمت ناست دی ګس. السلام علیکم. ها صاحب الله دې راوله بخیر بخیر څنګه شه بخیر خنجي جوړ بخیر تکړه بخیر څنګه شه جوړ بخیر. عثمان اغا لام راول اوس څنګه کوي ناشتا کوي کچای کو خاله اډر را باندې کوي. خنجي ولې چرته په بازار کې کړی دي ګوټونه راشکارا کوي یخ دی ما وانډوال ته ښه ګوټونه راشکارا. عثمان اغا دا خو بخي کوشنۍ ډیماند دی اوس دستي به در الکه ګوټونه ورته راواخه. عثمان اغا دا ډیر زبردست سپورټ دی دا دوه کلر کې پکښې دي یو دا شی دی دا له اوبو سره هم نه خرابېږي او ډېر ښایسته ګرم هم دی. ژبه دا ولې ښه شی دی؟ یخې ښایسته ګوټونه دي دا. ښه خنجي دا په څو دی؟ عثمان اغا دا خو خاص دی دپاره مشهوره خلک یاست فیمسه خلک یاست دی دپاره خالي په 2500 روپۍ دی. خنجي دا ور به دا ګوټونه راکوي. ستا بلا دې واخې زردا جانه هلکه دته دا رنګه 10 جوړې ګوټونه راواخه. خنجي دا خو ګران ګوټونه دا به ته په څومره حساب کې؟ زردا جانه دا خو ګران دی خو ستا دپاره په هغه 1000 روپۍ دي. مزاق جوړ کړی دی خنجي د 1000 روپۍ شی په 500 روپۍ موږ ته راکوي څه پیمسه سوي نه وي اوس بیا تش کوې دا ورته چیش کوې دوکانداري کوې که دې مزاق شروع کړی دی. عثمان اغا لس ټنډه خوره زه به تا له پوره سر در خلاص کړم ته کښېنه ما تا به سر سره خلاص کړو ته کښېنه نجیب جان ته خو کښېنه اغا صاحب دی زر سړی نه ګرم کېږي وزردا ته خپل ګوټونه یوسه ما تا بیا سر سره خلاص کړو. سمه د کور د ودان سیار ته څه تر سره خلاصوې خنجي؟ عثمان اغا دا راز خو ما چاته نه ویل خو تا نن زه ولیدم زه به تا ته ووایم دا هلک چې دی دا یتیم دی بیا ګرده کور په ده پسې دی بچیان تر لاندې دي نو زه وایم چې دا ګوټونه زه خپله راوړم په 1500 روپۍ دا ګوټ دته زه ورکوم په 1000 روپۍ باندې دی هلته یو ځای په ریړۍ کې خرڅوي نو چې دی خرڅ کړي بیا دی ماله پیسې راکوي دی به له بدو کارو سم را کنټرولي غلط کارونه به هم نه کوي او د خپل کور ګزاره به هم به کوي زما به د هغه دنیا ښه پوسي. اوس خنجي یاره موږ ناخبره وو یاره تا ته هم دومره په غټ اواز خبرې وکړلې یاره ته د غریبانان سره دومره ښه کوې ستا د کامیابۍ راز ګرځه د هغه خبره ده چې ته ورته را پټ ښه کوې ور بیا به خود کامیابه کېږي په دا قوم ورباندې الله پاک تا ته دومره شهرت درکړی دی او دومره عزت یې په دا کاروبار کې درکړی دی د دې ذریعه ګرځه دغه ګرځېدلی ده یار معذرت غواړم خنجي ما تا ته په اونچا اواز باندې خبره وکړه. هېڅ خبره نه ده اغا صاحب دا خو د ژوند څارې دي بس دوی خپل ګوټ خوښ سو که نه سو خوښ اوس موږ خوښ دی بس چې خوښ مو سو هلکه دا د دې بوټونه ورپې کړه